هیڅ وخت له خپلو ښځو سره دغه ټوکې او مسخرې مه کوئ. السلام علیکم ګران دوستانو، ستړي مه شئ، هیله لرم چې جوړ روغ به یې. یوې نوې ویډیو ته بیا هم ښه راغلاست درته وایم. هیڅ وخت د خپلې مېرمنې په مخ کې د بلې ښځې صفت او ستاینه مه کوئ. که تاسې د ټوکې او شوخۍ لپاره هم ووایاست چې فلاني ښځه ښایسته ده او هوښیاره مېرمنه ده، خپله مېرمن مو خفه کیږي او د کمترۍ احساس ورته پیدا کیږي چې د دغسې احساس پایلې رواني مشکلات او کورنۍ خفګان او جنجال وي. دغسې ټوکې ان د دې لامل هم کیدای شي چې مېرمن مو خیانت ته وهڅېږي او له بل چا سره اړیکه ونیسي. که غواړئ له خپلې مېرمنې سره تل خوشحاله ژوند وکړئ، د دوی تر مخ د بلې ښځې په اړه نظر مه ورکوئ یا لږ تر لږه صفت یې مه کوئ. اړینه ده چې د ښځو احساسات درک کړئ او پوه شئ که چې هغوی پرې خفه کیږي. هغه کسان چې د ښې راتلونکي هیله او ارمان او له خپلې مېرمنې سره مینه لري باید دغو یادو ټکو ته پام وکړي چې د طلاق او ورته نورې هغه کلمې چې معنا یې جدایي وي په ټوکه کې ونه کړي. پام وي چې که مېرمن ته په ټوکه او شوخو کې هم ووایاست چې نالایقه یا ټمبله ده، هغه یې جدي نیسي او کلکه پرې خفه کیږي. ممکن تاسې ته د دوی خفګان هم اهمیت ونه لري، خو مه هېروئ چې دغسې ټوکې نه یوازې د دوی د خفګان بلکې رواني ستونزو لامل هم کیدای شي.